کابل اداره ولې په سوله باندې خواشینه ده؟ دوی ولې سوله نه غواړي؟ د کابل ادارې په دغه سوله کې تاوان دی، د دوی په دې سوله کې تاوان دی، د افغانستان په تخریبولو کې د دوی ګټه ده. چې هر څومره افغانستان ورانېږي، نور خارجیان افغانستان ته راځي، د دوی ګټه ده. خپل امرالله صالح په خارج کې بنګلې لري، د هغه ډالر ده ته را روان دي، د هغه اشرف غني ته را روان دي، دا ټول دوی ګټه ده. نو زما ودې ته دا پیغام دی، دا خو ستاسو چې خپل هېواد دی، نو دوی ولې دغه سوله باندې خوشحاله اشرف غني او د امرالله صالح او د دې سفر وابسته د بل زامن جنګ یې که چېرې د دوی خپل زامن وای نو بیا به دوی هېڅکله داسې نه شي کولی. زه اشرف غني ته دا پیغام لرم، اشرف غني ته خپل زوی راوړه، د دې په دغه افغانستان کې کښېنوه، افغانستان کې وجنګوه، خپل کورنۍ فامیله راوله، بیا ته به صحیح توګه بچیان. د زوی په امریکا کې د همجنسو مشر دی، دی هلته د همجنسو مشري کوي او کورنۍ ټوله دوله ده، د بل زامن جنګ یې د ده څه هغه وخت دی بیا صحیح بادشاه و چې د صحیح نظام پلې کړی وی او د ده زوی خپله په دغه جنګ او په دغه سلسله کې وایي بیا د یې بچو. زما دغه خبرې بیا قربان دې شم، ډېر ښه وغږېدلې. واقعا هم چې څوک غواړي چې جنګ وګټي، خپل اولاد دې راولي، په دوی چې اولاد یې باید وجنګي، نه پردي اولادونه. قربان دې شم، مننه ډېره زیاته. منصور صاحب، شاهین صاحب د مخالف خلک راوخت، دا خو د بیان ازادي نه ده، که شمس راځي که هار یو راځي چې خپل نظر دې ورکړي، مشکل نشته. هر څوک کې مخالف خلک راځي چې خبره استاد صاحب مهرباني مایک د خلاص کا وغږیږي. ګوره دغه منصور ورور ته وایم چې ته وایې چې امرالله صالح د خپل لور افغان ته ورکړی دی، ستاسو مشر ملا برادر پاکستاني پنجابي ته ورکړی دی، ولې په دغه بحث نه کوي؟ استاد صاحب ګوره هر څه کوه، لیکچر مه ورکوه، د صالح ته موږ ته صفتونه مه کوه. کوم بل سوال لري د صلح باره کې لیکچرونه مه ورکوه. د صالح اوس تاسو برنامه هغه د موضوع په هغه باندې د صالح ته پیژنې، صالح څوک د 14 کاله 14 کاله مخکې څه کاره او څه کار یې کوو څه کار یې نه کوو. خبره ته دې نه پرېږدي بادي صاحب، جاسوس و، اوس هم جاسوس کوي، زه منم هغه په وضاحت په ښکاره وایي چې زه ومه امریکایانو سره ما کانټراکټ کړی او اوس هم ورسره کومه، د خپل ګټې زه ګورم، هغوی د خپل ګټې ګوري. زه تاسو ته دا وایم دغه کرنل امام دی، تاسو دا چا دڼیا که؟ دا تاسو د ملا عمر مشر چې و خپل مرد دنیا توهین به نه کوي، توهین نو کوم هغه خپله وایي او خپله ادعا کوي. دومره تکړه قسم خدای کوي. تاسو کوم پنجابی وځلئ، کوم پنجابی مردار کړی، کوم پنجابی نه ولسوالي نه ولې، کوم پنجابی نه چېرته کومه پوسټانې ولې ازغم سره وزیري کې په نوبات باندې یو غږی ما خلاصوم مایک دی، بیا دې بندوم ایسته کوم د څه دی کوم زما ریکه درته بیا خپل انسان ته مې هېڅ حوصله نشته د څه سره دلیل نه وایي، بیا قریب نه کوئ. شاهین صاحب زه خو اول دغه خوستي ته د مسلمان ورور ته که مسلمان یې دا پیغام ورته لرم چې غوږ ونیسه، خو ما مرتد نه دي ویلي، چېرته دې ته یو ثبوت راوړه که ما مرتد د ما له خولې راوتلي و، د ما خوله خو د تا خوله نه ده، ته ولې دروغ وایې؟ دا خو ګناه ده. د درویش په لایف کې تا ما ته مرتد وویلې اعلان د کې نه خوسته راپورته که شاهین صاحب راپورته که شاهین صاحب درویش په لایف کې د مرتد راته ویلي دي او باوجود چې زه نه وم هلته تا مرتد ویلي دي راته پس شا. ګوره سعیده خو چې ته نه وې بیا دا ویلم تا ته نه دي سوي، هغه چا ته سوي چې هغه څوک و چې هغه چا د خبر کړې ده. ما ته ځورېدلی ولس وویلې، ځورېدلی ولس هلته و ما ته ویلې وایي دغه ضیاءالرحمن وایي ته خو نه وې دا ضیاءالرحمن ولې درته ویلې مرتد؟ اوس تا نه مې پوښتنه وکړه چې ولې دې راته ویلې مرتد؟ زه پسې شي مرتد یم. خدای صاحب ګوره که ته چېرته ما ته صاحب مه وایه وروره، غوږ ونیسه، خو ته غوږ ونیسه که ته صاحب درته بیا کړه ولاړ چې صاحب ووایي بیا کړه او ده
کته ګوره کته چیرته ضیاء الرحمن که یو خبره ته ما اجازه راکړې بخښنې سره ګورئ دغه شاهین ماته دلته کمنټونه کوي مسیجونه راته کوي وایي راشه دلته ته کنځا وکړه ښه وایي راشه زړه دې یخ که دا ای خدای تعالی دې خبر نه دا د دې منطق دا د دې خبرې دي نو دې سره به اوس څنګه بحث برباد لره یاره ریپیام چې تاسو خلک نیستو کېږي مهرباني وزیر مهرباني وکړه وزیر ګل ورو غږ دې ستا وزیر ګل غږ دې ستا وروره مهرباني وکړه اسما ته مایک دې بند کړه صحیح ده تاسو نه دا هیله کوم چې تاسو د اشکنزلماران دا راجګ نه کوي وروره دا ګورئ دا د خبرو یو اړخ هم نه دی راتلل او شکنځل کول خپل بې ایماني او خپل کورنۍ تربیت ښکاره کول دا هیڅ موقع نه ده چې سړی چاته په لاس ورکړي دا مخکې یو راغلی و هغه څه ګلان وشیندل بیا دا اوس دغه دی پسې د دغو څه خبرې دغه شیان یې استولي دي هلته کتر ته د سولې مذاکرې ته همدغسې شیان دي هغه دغه د هغو حمایتیان دي دغه د هغو په شا ولاړ دي نو تاسو نه دا هیله کوم چې دغه دوی باید چې یو برنال واخلي په جیب کې کیدي 20 کاله مو ځغلولي یې غرونه درې ښارونه دا هر څه مو در باندې خالي کړي لا اوس به راځي له خیره اسلامي نظام به راځي هماغه امریکایان دي چې روان دي تاسو ژاړئ تاسو نارې وهئ چې موږ لندن ساتو واشنګټن ساتو مګر باوجود هغه روان دي نه پیسې درکوي نه مو په کیسه کې دي ته که دلته ژاړئ نو ژاړئ کنځلې کوئ نو کوئ خو شاهین صاحب تاسو ته دا خواهش کوم چې دا خلک مه راجګوئ یو هغه بل و هغه برنالي هغه کنځلې چې کوي د شمس په نامه باندې چرسي یو دغه اوس چې بل کنځلې کولې وروره دغه مه راخلئ هغه سړی راولي چې خبرې زده خلک یې واوري محترم گزار صاحب د دې دا نه معلومي چې څوک کنځلې کې سټوډیو ته راځي خو موږ ناګزیره یو چې هر څوک راپورته کړي بیا دغه معلومي چې